السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وای دوستانو. نن د اسیا کپ په اړه معلومات در سره شریک کوم دوستانو. سږ کال اسیا کپ به د نورو کلونو په شان نه وي. سږ کال اسیا کپ کې به 6 لوبډلې لوبېږي چې په 2 ګروپو A او B ویشل شوي. لومړی به د نیپال، اماراتو، عمان، هانګ کانګ او ملیزیا سنګاپور ترمنځ کوالیفای لوبې ترسره کیږي. له دې ټیمونو به یو ټیم کوالیفای کیږي او په A ګروپ کې به له پاکستان او هندوستان سره یو ځای کیږي او B ګروپ ټیمونه افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش دي. اسیا کپ به 15 د سپټمبر پیل شي او د همدې میاشتې په 28 تاریخ پورې به دوام وکړي. له دواړو ګروپو به 2 ټیمه دویم پړاو یا سوپر 4 ته لاره پیدا کوي. هر هغه 2 ټیمه چې په خپلو ګروپونو کې دریم مقام نیولی وو هغه به له اسیا کپ خارجېږي. دویم پړاو کې به 4 ټیمه یو له بل سره یوه لوبه کوي. هر چا چې په سوپر 4 کې اول دویم مقام ونیو د هغو ټیمونو به ترمنځ به فاینل میچ ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې اسیا کپ به د عربي اماراتو په بېلابېلو میدانونو ترسره شي. نو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې حتما کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دوستانو، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ. ورسره خوا کې د بیل آیکن راځي، هغه هم ووهئ. نو دوستانو، ویډیو خامخا لایک کړئ. مننه، تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.